زه غواړم به اول په ګټو باندې خبرې وکړم. ګټې دا دي که چیرته ته یو انجینر یې، ډاکټر یې، سافټویر ډیزاینر یې، هر څوک چې یې، ته کولی شي یو ځان ته یو اضافه انکم جوړ کړي، یو حلال رزق وګټې، دې سره چې یو کور، یو اتاق یا 2-3 کورونه تا په Airbnb کې اچولي. ځکه دا ټول سیستم اټومیټ کېدی شي، هیڅ کوم مشکل نه دی. اولین ګټه ده. دویم ګټه دا ده چې دا فلیکسیبل دی. فلیکسیبل معنا دا ده چې دا ته کولی شي راحته هر وخت کې ته دا بزنس خپل مخکې ویسي، توجه ته ورکړي، یا وایي چې ورځ وخت نه لرم ټول هفته زه دې بزنس کې بیخي دخالت نه اخلم، نو دا ګټه هم ده. یعنی فلیکسیبل ټایم سره شته دی، کولی شي ته مثلا بندې کې یا چاته وسپارې. یعنی فلیکسیبیلیټي ډېر زیات په دې بزنس کې لري، بندولو، خلاصولو، کوم وخت کې غواړې مېلمانه قبول کړي، کوم وخت کې نه قبلې، حتی کینسل کړي، نو دا فلیکسیبیلیټي هم لري. دریم ګټه د بزنس دا ده چې ته کولی شي مختلف ډول کورونه پکې واچې. که ته یو اتاق لري، 3 اتاقه لري، یا مکمل بلډینګ لري چې هر یو لري دغې ته اچولی شي او محال ډول باندې زیاتولی هم شي، او یو روابط هم خلکو سره جوړی چې یو ځل زمونږ چې کوم مېلمان راتلل په کولنډال کې زمونږ یو اپارتمان دی، هلته یو میلمه یو ښځه راغله، موږ نه یو نیم میاشتې بوک کړو. دویم ځل یې موږ سره ډایرکټ تماس ونیو وټساپ باندې، ویل زه Airbnb ته فیس نه ورکوم چې کوم 15% فیس نه اخلي، زه ډایرکټ تا ته پیسې درکوم. نو ته یو ښه رابطه جوړولی شي، خلکو سره دوستي جوړولی شي، هغه په ترو ته نور ډېر کارونه کولی شي. دا هم ګټه ده چې یو نیټورک او غیره زیاتېږي ورته. بله ګټه دا چې کلچر ایکسپیکټیشنز یا کلچر ایکسپیرینس دی، چې یو کس، یو میلمه ستا دی امسټرډم نه راځي، هغه خپل کلچر راوړي، تا سره خبرې کوي، ته بیرته بیا هلته ځې، یو ستا یو رابطه جوړېږي. ځکه د کور خبره ده، یو سړی ستا کور ته راځي، یا مثلا تا چې دا کور نیولی دی، موږ چې کوم اپارتمان لرو چې هر یو کس سره چې موږ یو ښه رابطه جوړه کړې ده، هغه سره موږ سره نور کارونه هم کړي دي، نو دی هم یو ښه ګټه ده. بل دا دی چې ته کولی شي چې یو اقتصادي ګټه ورسوي کوم ځای کې چې اوسېږي. که ته دې ماحول کې اوسېږي، اول ته تا کورونه خالي دي، تا کورونه نیولي دي او په Airbnb د اچولي دي، په کرا دې ورکړي دي، نو دا خلکو ته هم ګټه دی. ماحول ته هلته میلمه راځي، یو کافي شاپ کې کافي څکي، یو چا نه جوس اخلي، دا هم هغه ماحول ته ګټه ده اقتصادي، دا هم باید په نظر کې وساتي. بل ګټه دا ده چې دغه بزنس د Airbnb، که ته یو ډاکټر یې، انجینر یې او مصروفه سړی، مکمل یې کولی شي اټومیټیکي، یعنی هیڅ ضرورت نشته دی چې ته پکې روزانه دخیل اوسې. اصل کې ته کولی شي میاشت کې یو ځل هم خپل اکاونټ چیک نو کارونه باندې رواني، ځکه صفایي د بزنس، همچنان د کورونو جوړول، چیک ان چیک آوټ، هر څه مکمل اټومیټ کیږي. زه به دا په دې کورس تاسو ښیم چې څنګه تاسو اټومیټ کولی شي او کوم ټول استفاده کولی شي. نو زما هدف دا دی چې دا یو ښه یو پاسیف انکم تاته کېږي. پاسیف انکم دا ده چې یو شي کې ته دخیل نه یې، لیکن تاته یو ګټه راځي، دته پاسیف انکم وایي، دا هم تاته یو پاسیف انکم کېدی شي.